قرآن کریم کې الله فرمایي وي په دې اقوام مکذبو کې داسې اقوامو چې هغه مونږه په اوبو باندې غرق کړي او په اوبو باندې هلاک کړي. دا یوه ښکاره خبره ده چې اوبو دا د انسان بلکې د ټولو حیواناتو د ژوند سبب دی. قرآن کریم کې الله دا فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حیا. د انسانانو رزق دارنګې د حیواناتو ژوند په دې ځنګلونو کې دارنګې په دې دشتو صحراګانو کې چې څومره حیوانات اوسېږي د دوی تړون د دې باران او د دې اوبو سره دی. چې کله اوبه ختمې شي اوبه بندې شي نو د هغې د وجې نه د ځمکې نه فصلونه هم نه کېږي، میوجات هغه هم متاثره کېږي. خو کله کله دا اوبه د اسمان دا د عذاب شکل اختیار کړي او بیا د هغې هېڅ قسم مخنیوی نه کېږي. لکه په دې زمانه کې او دا داسې یو عذاب دی چې دا عمومي عذاب دی. په دې باندې فصلونه تباه کېږي، لارې بندېږي، د دې وجې نه کورونه آبادیانې دا د خلکو نړېږي او ختمېږي. نو دا یو عمومي عذاب دی او ډېر اقوام فرعون الله په دې اوبو باندې هلاک کړی و ځکه هغه عظیم سرکشه او قوم د نوح علیه السلام الله د دې اسمان او د دې ځمکې په دې اوبو باندې الله هلاک کړی و. د اسمان نه بارانونه شروع شو، د ځمکې نه هغې بیا د سیلابونو شکل اختیار کړ. قوم لوط چې دا ډېر سرکش او بې حیا قوم و هغوی باندې چې الله د کاڼو باران د اسمان نه وکړو په دې طریقه باندې الله هغوی هلاک کړل. نو اوس هم په دې زمانه کې دا ورځې شپې داسې دي چې په دې کې بارانونو دا د عذاب شکل اختیار کړی دی. کاروبارونه بند دي، لارې بندې دي، د خلکو کورونه او غربت او انتهایی زیات عذاب دی. هر سړی په دې کې پریشانه دی. د هغې اهمه وجه دا معلومیږي چې نن عمومي د الله خلاف شروع شوی دی. د الله د نعمتونو شکر نه د هغې په ځای باندې د رب العالمین دا نعمتونه او دا مال دا د الله په خلاف کې استعمالیږي. بېحیي دومره په عروج باندې روانه ده چې عن قریب ده چې په موږ باندې د کاڼو باران وشي لکه څنګه چې په قوم د لوط علیه السلام باندې شوی و. دا بېحیي دومره په عروج باندې روانه ده. تاسو وینئ په دې موبایلو کې چې څومره بېحیي او څومره زناګانې او څومره غلط فلمونه او فحش خبرې هغه روانې دي او د الله سره هېڅ قسم تعلق نشته، توبه نشته. علاج دا دی کم یو مسلمان چې د هغې په زړه کې درد او غمي او هغې سره د دې خبرې احساسي چې د رب العالمین د عذاب دا به په کومه طریقه زموږ نه لرې شي او د الله رحمتونه به موږ ته متوجه شي. نو د دې نه ټول نه اهم علاج هغه دا دی نبي علیه السلام به په داسې وخت کې دعا کول. هغه مشهور حدیث دی اوږد یو صحابي راغلی او د الله نبي ته ویل چې باران نشته، رسول الله په خطبه باندې یو دعا یې وکړه. بلې جمعې پورې باران ورېده، بیا صحابي راغی د الله نبي لارې بندې دي او سیلابونه دي، فصلونه او دارنګې خلک دا تباه شو. نبي علیه السلام دعا وکړه چې اللهم حو علینا ولا علینا، الله په مونږه مه کوه، په مونږ ضرورت نشته دی، الله دا باران نه مونږ نه بل طرف ته واړوه. نو یو مسنونه دعا او دویمه دا ده چې کثرت الاستغفار، توبه صادقه توبه الله ته ایستل چې کومو بېحیو کې په کوم ګناهونو کې مونږ که اورو که هغه وینو که هغه وایو نو د دې بېحیۍ نه ځان ساتل او الله ته صادقه توبه ایستل. او بله دا ده چې صدقې کول، الله ته رجوع کول، دا د دې بارانونو او دارنګې د عذابونو د رفع یوه اهمه طریقه ده. نو الله ته رجوع پکار ده، داسې نه چې د دې نه عذاب نور هم سیوا شي. بیا که موږ ډېرې چغې وو الله رب العالمین به زموږ نه خفی او زموږ دا دعاګانې زموږ دا جړاګانې دا به الله نه قبلوي. نو مخکې د دې نه چې داسې عذاب راشي چې هغه په هغې کې موږ هلاک شو نو الله ته صادقه توبه ایستل پکار دی.